بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ورونو، تاسو د سی ام ډي طریقې نه یا ډاز و یا کمانډ پرومپټ څخه فولډر جوړول زده کړل. لکه دلته راځو لیکو سی ام ډي، صحیح ده که نه؟ کمانډ پرومپټ به راخلاصېږي. په دغې برخه کې تاسو کولی شئ او په اصطلاح فولډر یې کریټ کړئ. څه رقم ته زه به د سایز دې درته زیات کړم پراپرټي، مثال په دې سایز سره ما سره دلته لیکل دي. زه لیکم چې مثال په ډول سی ډي ډیسکټاپ څه کار یې کولو، کرسر به یې ډیسکټاپ ته وړو. همداسې ده که نه؟ ایم ډي جوړه کړئ یو فولډر، چیرته یې جوړه کړئ؟ ډیسکټاپ په مخ. نوم څه ورکوئ؟ بی بی اے. چې کله انټر کې بی بی اے فولډر ډیسکټاپ په مخ جوړه شو. اوس دغه کوډونه تاسو کولی شئ په نورو پروګرامو کې هم وکاروئ، لکه وینډوز پاور شل ده، نوټ پډ ده او دارنګ نور. نو راځو اول وینډوز پاور شل باندې کار کوو. را به شئ سټارټ مینو ته. چېرته به راځئ؟ سټارټ مینو ته. دلته ولیکئ وینډوز پاور شل، صحیح ده که نه؟ وینډوز پاور شل مو چې ولیکلو انټر به یې کړئ. کله مو چې انټر کړو دا صفحه درته راځي. دا عین د سی ام ډي غونته ده، یعنې عین د څه شي غونته ده؟ سی ام ډي غونته ده. خو دې کې مونږ بیا په دغه کې ډېر کار کوو، البته په نیټورک کې. نیټورک کې دې نه زیات کار اخلو، صحیح ده که نه؟ نو اوس به دلته راشو سی ډي ډیسکټاپ انټر یې کړو، یعنې په دې مقصد د کرسر مو چېرته لاړو؟ ډیسکټاپ ته. هماغه کار مو وکړو کوم مو چې سی ام ډي کې کړی و. دلته ورته لیکم ایم کې ډي آی آر، یعنې جوړه کړئ یو فولډر، صحیح ده؟ میک ډایرکټري چې درته ویلې مې چېرته؟ په ډیسکټاپ په مخ. نوم څه ورکوو؟ بی بی اے مثال پر ډول. انټر یې کړه. وی ډایرکټري سی ډرایو کې دننه، یوزر فولډرز کې دننه، او همدارنګه ای 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 پی سی کې دننه ډیسکټاپ په مینس کې یو فولډر جوړه شو. په کوم ټایم باندې؟ په دې ټایم، په دې تاریخ او نوم به یې دا وي. لینت یې اوسه پورې نه ده ذکر شوی. ادب مو واخیستو که نه؟ یعنې مکمل جزئیات یې راکړل. همدارنګه زه ورته وایم ایم ډي جوړه کړئ یو فولډر، سی ډبل ډاټ سلش یو په نوم، بیا فاصله ورکوم سی ډبل ډاټ سلش دوه، فاصله سی ډبل ډاټ سلش درې، ای ډبل ډاټ سلش ای، فاصله ای ډبل ډاټ سلش بی، فاصله ای ډبل ډاټ سلش سی. دې کوډ مقصد څه ده؟ دا به څوک راته وایي دې سټیټمنټ؟ نه. السلام. دې کوډ مقصد به شي وي. دا سپیس مو چې ورکولو څه لپاره مو ورکولو؟ ترتیب فولډر دې ترتیب رسوب څه رقم؟ کار فولډر دې جوړ کړی دی. ترتیب د سیلون د نور او سی جوړي. ګورې دې مقصد دا ده وایخه چې مثال په ډول فولډر به جوړیږي، فولډر به جوړیږي جدا 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 به جوړیږي، او دې فولډر چې کله جدا جدا جوړ شي په کومو لوکیشنو کې به جوړ کی. اولنې فولډر چې کوم یو د سی فولډر دننه به جوړیږي، دویمه فولډر د سی فولډر دننه، او همدارنګه دریمه بیا ای فولډر په ای کې به جوړیږي ای ډرایو کې، همداشان بی و سی به هم په ای ډرایو کې جوړیږي. اوس چې کله انټر کوم موږ سره دلته څه راځي؟ دا فولډر جوړیږي. ښه، دلته اوس یو مسله درکوي په وینډوز پاور شل کې. دلته درته وایي نور څه مشکل نشته، وی میک ډایرکټري چې کومه یو ده، دغه میک ډایرکټري دلته د پرامیټر چې کوم یو مونږ ورکړی دی دا یې اکسپټ کوي نه. ادب مو واخیستو که نه؟ لکه سی ایم ډي کې تاسو ته دلته که دا کوډ ولیکئ په سی ایم ډي کې کومه مسله شته ده؟ نشته. خو ډایرکټ هېڅ خبره نشته ده. مثال په ډول عین ایډیټ ته راځم، دا کاپي کومه، صحیح شو که نه؟ دا مې شی کړو، دا ټول ما کاپي کو. اوس راځم چېرته؟ سی ایم ډي ته. په سی ایم ډي کې مثال په ډول زه دا پیسټومه، صحیح شو؟ انټر یې وم، هېڅ مسله نشته، جوړ شول. ولې په وینډوز پاور شل کې کله چې جلا جلا یې جوړوئ دا شان یو میسج درکوي. هدف مو واخیستو که نه؟ مفهوم مو واخیستو؟ نو دا شان لږ څه فرق لري. لکه اوس مثال په ډول دلته وګورئ ټایم ذکر کېږي، هلته سی ایم ډي کې ټایم نه ذکر کېږي. دا شان فرقونه شته دي د دواړو ترمنځ، ولې دومره خاص فرق کې نشته ده، صحیح ده که نه؟ اوس مثال په ډول سی ډرایو ته راځم،
دا ګورې 3 فولډرې جوړې شوې دي. اوس دلته راځم دلته هدف مو واخیستو. اوس همدارنګ دې نه هم اسانه طریقه موږ سره شته ده. هغه کوم پروګرام ده؟ د نوټ پټ پروګرام ده. یعنې موږ د نوټ پټ پروګرام څخه هم کولی شو چې فولډر یې شي کو کریټ کو. صحیح ده که نه؟ نو اوس به راشو دلته نوټ پټ پروګرام به راخلاص کو. وینډوز پاور شل باندې خو رسېدی، CMD باندې مو رسېدی. اوس یې په نوټ پټ کې کار کوو. راځم نوټ پټ پروګرام مو چې کله راخلاص کو، دلته به تاسو کوډ ولیکئ. څه به ولیکئ؟ د دې کوډ به ولیکئ. هغه کوډونه چې تاسو زده کړي دي، یعنې هر کوډ چې تاسو زده کړی هغه به دلته ولیکئ. لکه مثال په ډول MD_C_A مثال په ډول صحیح شو. MD_C_B MD_C_C بیا MD_E_1 MD_E_2 MD_E دا خو د ډرایو نوم ده که نه، سلس ته منه په مینس کې، یعنې د ای ډرایو دننه یو فولډر جوړ کړه 3 په نوم. ډیسکټاپ په مخ به یې څنګه جوړوو؟ ما تاسو ته ویلې CMD ته به راځئ، دلته یې درته ښیي. دا د ډیسکټاپ ادرس ده. دا ګورئ دې دننه یو فولډر پرته ده په نوم د ډیسکټاپ. تاسو به دا انتخاب کړئ دې کاوس نه مخکې دلته راشئ، دا کاپي کړئ. شارټکټ د کاپي انټر ده. ښه دا مو چې کله کاپي کو دلته راشئ MD کنټرول V هغه ادرس به دلته پیسټ کړئ یا یې ډایرکټ ټایپ کړئ. سلش ورکړئ چې ده ډیسکټاپ سلش نوم مثال په ډول BBA. دا به انتخاب کړئ. کنټرول C کاپي دلته کنټرول V دلته نوم ورکوم مثال په ډول سلش BCS دلته راځم BIT MIT همداشان سلش BIT MIT و PhD. دغه فولډر دې موږ سره جوړ شي. په یو کلیک سره راشي فایل مینو ته سیو. کله مو چې سیو باندې کلیک کو دلته دا لږ څه شرط لري. شرط څه ده؟ وی تاسو فولډر چې هر چېرته سیو کوئ اول دې لوکیشن انتخاب کړئ. لکه زه ورته ډیسکټاپ انتخابوم. دویم شرط دا ده چې کله تاسو دې لوکیشن انتخاب کو دلته ورته ولیکئ مثال په ډول فولډر نوم هر نوم ورکوئ احمد ولید هر نوم چې وي. زه ورته وایم دې نوم شو کریټ. ولې دا نقطه ګورئ نقطه به ورکړئ. نقطه دا ضرور ده. صحیح ده که نه؟ نقطې نه بعد CMD به لیکئ یا BAT به لیکئ. دا دواړو کې به یو دانه لیکئ. دې نه بغیر بیا نه جوړېږي. اول به کوډ په نوټ پټ صفحه کې ولیکئ، بیا به هغه کوډ سیو کې په یو نوم سره. البته آخر د نوم کې چې کله نقطه مو ولګوله نو دلته به تاسو CMD ورکوئ یا BAT. دا ضرور ده. یو دانه دې باید وي، یعنې حد اقل یو دانه باید وي. صحیح شو که نه؟ نو که چا درنه پوښتنه وکړه چې CMD د څه شي ابریویشن ده او BAT د څه شي ابریویشن ده، اصلا CMD